بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. محترم ورونو، أول سپاره ده، آیات نمبر 88. آتش پته آیات دی. نو نن به د بنی اسرائیلو د یو بل چې الله تعالی موږ ته د هغوی هغه کیسې بیان کړي دي، دې دپاره چې عبرت دپاره یې بیان کړي. نو د هغوی به یو قصه موږ بله واخلو. دلته الله راوړې ده او سورت بقره د همدې په نوم باندې یاد شوې ده. بقره وایي غوا ته. نو هغه قصه به مختصرا واورو انشاءالله، او بیا به مختصره ترجمه وکړو. مفسرین ذکر کوي مختلف روایت راغلي دي، خو اکثره مفسرین دغه قصه ذکر کوي چې په بني اسرائیلو کې یو کس و او د هغې ډېر مالدار او سرمایه‌دار او پیسې لرلې. د هغه اولاده نوره نه وه او صرف یو لورې لرله. نو د هغه یو وراره و، یو ورېرونه یو نور، او بعضې مفسرین وایي چې یو وراره یې و. په هر تقدیر هغې د خپل تره نه د ده لور وغوښتله. نو مقصد یې دا و چې د تره لور به وکړمه، نو د لور به هم زما شي، او مال چې دی بل وارث خو نه لري، ما ته پاتې کېږي، مال به هم زما شي او لور به هم زما شي. نو تره ده ته دا لور ورنه کړله. چې ورنه کړه، نو د ځان سره فیصله وکړله چې زه به اوس خامخا دا تره وژنم او دغه مال به زما شي. او دا یې ویلې چې د باندې به زه څو ګټې اوس کوم، مال به هم زما پاتې، لور به هم ما ته پاتې. او داسې پلان یې جوړ کړو، پروګرام یې جوړ کړو چې د ده دیت به هم زه والم، مړی به په بل چا واړم چې د هغې نه دیت زه والم. او دغه دیت او قصاص چې و دا په پخواني کتابونو کې، په تورات کې دا هم موجود و. یوازې په اسلام کې نه دی، لکه اوس چې بعضې خلک اعتراض کوي چې ولې قصاص موجود دی. الله وایي دې کې ژوند دی د انسانانو لپاره، که یو کس ووژل شي نور هغسې کار نه کوي. نو خلاصه دا چې دا وراره راپاڅېدو او دا تره په څه چل او بهانه باندې د شپې ویستلو، او دا یې دغه کړو، دا یې ووژلو. او بیا د ده مړی د بل کلي خواته هلته یې د ده مړی واچولو. او سهار کې چې راجګ شو، چغې او غوغا یې شروع کړلې چې زما تره ورک شوی دی او هغې چا وژلی دی. مطلب تره یې پیدا شو. هغې خلکو دا انکار وکړو چې دا کار موږ کړی، دا موږ نه دی وژلی، د شپې زموږ کورونه بند دي، څوک راوتلي نه دي زموږ د کور نه. نو د ده قوم چې و، د ده خلک چې و، هغه د ده سره ودرېدل چې د باندې خو ظلم شوی، مظلوم دی. نو ویې ویل چې دا خو تاسې وژلی، که ستاسې په ساحه کې دا مړی پیدا شوی. خو نږدې و چې د دوی په منځ کې جنګ وشي، او د یو مړي نه نور مړي جوړ شي، او قتال وشي، او یو بل ووژني. نو دوی کې هوښیار کسان وو، هغوی ویل چې زموږ په منځ کې نبي موجود دی، موسی علیه السلام موجود دی، راځئ په هغې فیصله وکړو. او هغې سره کتاب موجود دی او فیصلې هم کوي، نبي دی، ښه سړی هم دی. خلاصه دوی راله، مشران راله، او موسی علیه السلام نه یې دا وغوښتل چې ته موږ ته اوس د دې قاتل پیدا کړه او ته موږ ته فیصله وکړه. هغې الله ته سوال وکړو او چې طریقه یې ورته وښیي. جبریل علیه السلام ورته راغلو چې دوی ته ویې چې غوا حلاله کړي او د هغې غوا په وینه باندې یا د هغې په غوښه باندې دا خلک دوی دا مړی ووهي، او مړی به را ژوندی شي او هغه به خپل قاتل وښیي. کله چې موسی علیه السلام دوی ته وویلي چې تاسې دا کار وکړئ او غوا حلاله کوئ، هغوی وویل چې ته موږ باندې دروغ رشخند وښیي. نو هغه ورته وویل چې زه پیغمبر یم، زه خو د رشخند دپاره نه یم راغلی، زما خبره چې ده هغه د الله د طرف نه. خلاصه دوی ورسره ومنله او په دې کې خبرې شروع کړې چې دا غوا به څه رقم وي، دا به ځوانه وي که زړه به وي، د دې به رنګ څه رقم وي، زما به کلبه شوي که نه به یې شوي. نو مفسرین وایي که چېرته موسی علیه السلام ورته بیا وویلي که چېرته تاسې دا کار په اوله کې کړی وي، هره غوا تا راغستی وي، یو غوا م راخیستی وي، هم حلاله کړی وي، نو دا کار به تاسې ته اسانه شوی وي. نو تاسې خپله په دې ځان باندې سخته کړله، نو الله هم در باندې سختي راوستله.
نو الله ورته بیا داسې غوا تعین کړله چې دوی هغه غوا د یو کس چې ډیر غریب او یتیمانانو دا غوا د هغې سره پیدا شو چې دوی ویل چې رنګ به سره کمی الله ورته وایي چې د هغې به تک زر رنګي په هغې کې به نور خالونه نه ځوان نه به ډېره زړی نه به ډېره ځوانه نه به دې باندې قلبه شوي نو هغه وخت قلبې پې کېدلې او نه به په دې باندې دې ته تیاره چې دې باندې هغه اوبه راویستل شي نو دا د غریبو خلکو یتیمانو سره پیدا شو او هغوی ویل چې موږ یې نه خرڅوو دې ضرورت نه لرو چې غوا خرڅه کړو ولې خرڅه کړو نو دوی ورپسې وو چې نه تاسې بیا خرڅوئ نو هغې ورته وویلې چې بعضې مفسرین ذکر کوي چې د دې د غوا د وزن قدر ته سپین سره زر او سپین زر به موږ ته راکوي په هر تقدیر هغه ډېر زیات قیمت و دوی مجبور وو دې نه چې دغه وکړي د دې قیمت ورکړي او هغه د دویم کلي چا باندې چې دا دعوه وه چې دا مړې تاسې کې شوې نو تاسې دیت ته دې ورکړئ نو د هغې دیت قیمت د دې نه کم و د غوا د قیمت نه خو هغوی ویلي چې موږ دا کار ځکه کوو چې موږ ته به بیا خلک وایي چې تاسې قاتلان یاستئ تاسې قتل کړی دی وینه م تویې کړې ده په ناحقه باندې مظلوم وژلی دی نو موږ ځکه دې ته تیار یو چې دغه ډېر قیمت ورکړو تر څو چې قاتل معلوم شي چې قاتل څوک دی که موږ هم چا کړی هغه به موږ ته معلوم شي او که به تاسې کې چا کړی هغه به تاسې ته معلوم شي نو دې ته تیار شو چې د غوا قیمت چې هر څو چنده و هغه ورکړي او هماغه چې هغه غوا دوی راوستله او بیا حلاله کړله او موسی علیه السلام ورته وویل چې د دې په بعضې غوښه باندې دا په مړي ووهئ او مړی را ژوندی شو کله چې را ژوندی شو نو هغوی ویل چې زما قاتل زما دا خپل وراره دی نو د دې لپاره دغه قصه الله تعالی موږ او تاسو ته ذکر کړې ده چې د دې نه عبرت واخیستل شي او ډېر عبرتونه او درسونه پکې پراته دي د درس موضوع آیتونو منځ کې انشاءالله هغه وانخلو خو دا چې بشریت کې او بشر په دې ټولو هغه بعضې شیانو کې سره شریک دی چې خواهشات یې دی چې مال یې زیات دي او بل عجله ډېره زر کوي کنې دا میراث خاص هم ده ته پاتې و د ده تره و ده ته رسېدلی وي او موږ او تاسو چې اوس ګورو دغه شیان موږ او تاسو کې د بني اسرائیلو حب المال او دا موجود دی او د هغې دپاره تیار یو چې موږ قتلونه هم وکړو خلک هم وژنو بې ځایه وینې هم توی کړو د خپل د مال د بل چا د مال لپاره او یا لاسته مال راوړل الله تعالی دې موږ ته او تاسو ته سمه لار وښیي الله هم دې نه وساتي قتل ډېر عظیمه ګناه ده نو الله تعالی دغه قصه موږ او تاسو ته ذکر کوي چې قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وإذ قال موسى لقومه کله چې ویلي موسی علیه السلام خپل قوم ته دوی راله ورته ویل چې موږ ته دا قاتل وښیوه نو هغوی ورته ویل چې ان الله په تحقیق سره الله تعالی چې یامرکم امر کوي تاسې ته ان تذبحوا چې حلاله کوي تاسې بقرة غوا قالوا هغوی ورته ویل اتتخذنا آیا نیسې ته مونږه هزوا په ټوکو باندې په رشخند باندې م نیسې قال موسی علیه السلام ورته ویل چې اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله باندې ان اکونه چې شم من الجاهلین د جاهلان نشم زه دې نه پناه غواړم چې زه جاهل شم قالوا هغوی ورته ویلې قالوا ادع لنا هغوی ورته ویلې چې راوبله ته مونږ لره رب ستا یبین لنا چې واضحه کړي مونږ لره ما هیه چې دا غوا څه رقم ده قال هغوی ورته ویلې چې موسی علیه السلام ورته ویلې چې انه په تحقیق سره یقول وی الله تعالی انها دا غوا چې ده بقرة غوا چې ده لا فارد په تحقیق سره دا صفات د غوا چې دي لا فارد دا به نه ډېره زړه وي ولا بکر او نه به ډېره ځوانه وي عوان بین ذلک او دا په مابین د زړوالي او د ځوانوالي کې یعنې په مابین کې به ففعلوا تاسې وکړئ هغه څه ما تؤمرون چې تاسې ته امر کېږي موسی علیه السلام مطلب دا چې نور پکې پوښتنې مه کوئ څه چې راته وایي چې غوا ده او اوس یې ته وښیل چې ځوانه به دغه به منره به راولې وه حلاله یې کوي نو خو هغوی بیا هم ویل چې قالوا ادع لنا ربک ته وبله رب ستا راوبله رب زمونږ دپاره رب ستا یبین لنا چې ښکاره کړي موږ ته واضحه کړي موږ ته ما لونها چې د دې هغه رنګ به څه رقم وي قال هغه ورته ویلې چې انه په تحقیق سره
الله تعالی چې یقول وای انها بقره چې دا یو غوا ده صفراء زیړه فاقع لونها تک زیړه د رنگ دی تسر الناظرین چې خوشاله کوي هغه لیدونکي هغه ته چې کله وته ګوري دا رنگ دومره خسته دی چې دا هغه لیدونکي خوشاله کوي او فاقع لونها یعنی بل تک زیړه ده نور ټکی به کې سپین یا د نور رنگونو نشته ده همدغسې تک زیړه رنگ دی قالوا دعوا لنا بهم کفایت په دې باندې ربک او تر او بل مونږ لره ربستا یبین لنا چې ښکاره کې مونږ ته ما هي څه شی دا غوا ان البقره بشک دا غوا چې دا تشابه علینا مشابه شوی ده په مونږ باندې و ان یعنی مونږ یو صحیح په دغه نه پوهیږو چې دا به کوم یو غوي و ان شاء الله او په تحقیق سره مونږ چې کله الله رضا وشو د مهتدون مونږ هدایت مندون کی او په سم لار روان دا کار وکاو قال هغه ورته چې انه یقول په تحقیق سره الله تعالی چې دی وای انها بقره دا غوا لا ذلول چې دا مسخره نه ده تیار نه ده دیته او نه دي شوی په د باندې چې تفسیر الارض چې واړه ول شي په دې باندې زمکه او تسقي الحرث او یې پی او بکړې شي هغه فصلونه چې منګوټي پی راجګي ارخړ چې وتوي مسلمه او دا سالمه ده د عیوبنا سالمه ده عیبونه پکې نشته ماته ګډه نه ده لا شیطان فيها او نه پکې نور کوم ټکی شته قالوا انا دوی ویل چې دا اوس جئت راتګو کوتا په حق باندې فذبحوها دوی حلال کړل دا غوا وما کادو او نو دوی يفعلون چې دا کار وکړي نو دا کار چې وکړو نو هغه مونږ ویل چې هغه راځوندې شو خپل قاتل وخوري نو الله دا قصه د غوا مخې ذکر کړو دا د دوی د جګړې سبب و ذکر کړي وإذ قتلتم او یاد کړی هغه وخت چې وژلو تاسو یو نفس فدارأتم فيها او بیا تاسو په جګړه کې شوي په باره د دې مقتول کې چې چا وژلې ده والله الله چې د مخرج نستون کې د ما کنتم په هغه سمانی تکتمون کوم چې تاسو پټول نو فقل نضربوه نو موږ امر وکړو تاسو ته چې وخی په دې ببعضها په بعض د دې د وینې د غوا یا د غوښې د غوا نو چې کلم د اول نو کذالک یحیی الله الموت هغه را ژوندې شو خپل قاتل یې وښودل نو الله فرمایي چې همدارنګه موږ ژوندې کوو تاسو آیتونه خپل د قدرت او د عظمت آیتونه تاسو خی لعلکم کده شي تاسو تعقلون د عقل نه کار واخلئ بیا الله ورس آیات کې فرمایي چې په کار دا و چې تاسو دغه معجزه د موسی علی السلام په لاس باندې ولیدل نو په کار دا وستاسي زړه نرم شوی وي ثم قصد قلوبكم بیا سخت شو زړونه تاسو من بعد ذلك پس دی واقعینا فهي كالحجاره پس دا شو لکه د تیګ غوندې کلک او شد قسوه او یا ډیر سخت او ډیر سخت شو د کلکوالي نه د تیګ سخت شو وان من الحجاره په تحقیق سره بعضی د تیګونه لما يتفجر منه الانهار چې بېږي داګه نه نهرونه بېږي نه د غرونه چوغوري هغه نه غټي غټي چيني او داګه نه نهرونه او سندونه الله جوړ کړی دی روان دي استاد زړونه دومره سخت دي وان منها لما يشقق او بعضی د دې غرونه او د دې تیګونه چې چويدا چې نو فيخرج منه الماء چې کله وچوي دا نو فيخرج منه الماء نو روانيږي داګه نه او به یعنی لګي لګي به روانيږي وان منها او بعض دې تیګونه لما يحبط من خشيه الله چې را غړيږي را غورځيږي د ویری د الله تعالی نه بعض غرونه وګوره چې یو ورتیږي په کې دا غشي نو دا د الله د ویری نه دا را غورځيږي او ماتي وما الله او ندي الله تعالی بغافل غافل عما ده هغه سنه تعملون چې تاسو کوي اعمال چې کوي دا الله تعالی دا غینه غافل ندي الله تعالی په دی باندې پوي دي او الله تعالی سره علم شته دا غي اوري هغه ګوري افتتمعون رسل آیات کې الله فرمایي چې افتتمعون آیاتاسي امید ساتي
یا مسلمانانو ان یؤمنو چې دوی به ایمان راوړي لکم ستاسې دپاره وقد کانه او په تحقیق سره وه فریق منهم یو ډله دوی یسمعون چې اورېدلې کلام الله دغه خبرې د الله تعالی ثم یحرفونه او بیا تحریفولي جوړولې من بعد ما عقلوه پس د هغې نه چې دا خبرې به یې واورېدلې او عقل به یې پې کار هم وکړو وهم یعلمون او دوی به پوهېدل په دغه تحریف باندې چې موږ دا تحریف قصدن کوو یعنې دوی به راتله رسول صلی الله علیه وسلم نه به دا خبرې اورېدلې او بیا به یې د هغې نه وروسته په دې کې تحریف کولو خلکو ته به غلطې رسولي واذا لقوا الذين قالوا او کله به چې مخامخ شو دوی ملاقات به وکړو یو ځای به شو د هغه کسان سره امنو چې هغوی ایمان راوړی نو قالو دوی به ورته ویلې چې آمنا موږ ایمان راوړی ستاسې غوندې واذا خلا بعضهم الى بعض او کله به چې دوی جدا شو بعضې د دوی د بعضې نورو سره یعنې خپلو ملګرو سره به یو ځای شو یا د منافقان یا یهودان قالو نو د خپلو ملګرو سره به یو ځای شو قالو دوی به ورته ویل تحدثونهم بما فتح الله علیکم آیا تاسې خبرې کوئ د هغوی سره په هغه څه باندې چې تاسو ته فتح راوستې د الله تعالی او ښودلي دي تاسو ته الله تعالی لیحاجوکم به عند ربکم چې تاسو سره به بیا دلیل ونیسي او حجت به در باندې قایم کړي دلیل به در باندې قایم کړي په نیز د رب باندې په ورځ د قیامت کې افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ یعنې بعضې یهودان به د مسلمانانو سره چې یو ځای شو نو د هغه سره به ورته ویلې به چې زموږ په تورات کې هم دغسې موږ ته به علما پخوا ویلې چې داسې نبي به راځي داسې پیغمبر به راځي دا صفات دي او دا شیان زموږ په تورات کې موجود دي او موږ ایمان لرو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نو کله به چې بیا خپل د یهودانو ته راله نو دوی به ورته ویلې چې تاسو ولې دا شی ویوئ هغوی ته که تاسو دوی ته دا خبره وکړئ نو دوی به بیا تاسو باندې شاهدي وي په ورځ د قیامت باندې د الله په نیز کې چې الله دوی ته معلومات وو د یهودانو ته چې دغه رسول چې دی دا پیغمبر چې دی دا قرآن چې دی دا حق دی ځکه دوی موږ ته ویلي چې زموږ په تورات کې دغسې راغلي وو په انجیل کې راغلي وو په تورات کې دا شیان راغلي وو نو دوی به بیا تاسې باندې حجت او دلیل قایم کړي او شاهدي به در باندې د الله په نیز کې او بیا به تاسې الله راونیسي نو الله وروسته په آیات کې فرمایي چې اولا یعلمون آیا دوی نه پوهېږي د یهودان په دې نه پوهېده ان الله تعالی چې دی یعلم پوهېږي ما په هغه څه باندې یسرونه چې دوی پټوي یعنې کوم پټ کارونه چې کوي الله په دې باندې پوهېږي او ما یعلنون هغه څه چې ښکاره کوي یعنې دا یهودانو ته دوی علم نه و چې خدای یو ځان غولول دي چې سړی ځان غولوي لکه چې اوس موږ او تاسې ګناهونه موږ او تاسې کوو که توبه ونه باسو نو په دې باندې ایمان خو باید زموږ چې ایمان د چا وي نو هغه به څنګه داسې غټ غټ کارونه وکړي څنګه به د مسلمانانو ووژني څنګه به د مسلمانانو ځمکې لاندې کړي څنګه به مسلمانانو ته ضرر ورسوي انسانیت ته نو چې هغه په دې پوه شي چې الله ما ګوري الله په قبضه کې ما د الله په قدرت کې ما سمیع دی لیدونکی دی اورېدونکی دی هر څه د هغه په لاس کې دي که داسې ایمان جوړ شي زموږ او ستاسو داسې ایمان صحیح جوړ شي نو بیا به موږ هېڅ کله داسې دا غټ غټ ګناهونه ونه کړو واړه واړه به کېږي او که ویم کي سړی او ومشي نو داسې توبه وباسي خو ته ظالمان ګوري چې هغه سره د خپل ظلم نه سره د فسق او فجور نه نورم په دې کې همداسې ځي او دعوه د اسلام هم کوي وروسته آیات کې الله فرمایي چې ومنه امیون او بعضې د دوی نه امیان دي چې نه پوهېږي لا یعلمون الکتاب چې نه پوهېږي دوی په کتاب باندې الا امانی مگر صرف او امیدونه او تمناګانې باندې پوهېږي وانهم الا یظنون او نه دي دوی مگر دوی د خپلو ګمانونو تابعداري کوي یعنې دوی سره کم علم نشته دی خو تمنا یې داسې ده او د هماغې تابعداري کوي په دلیل باندې خبره دوی نه کوي چې دلیل وسره نو فویل للذین الله فرمایي چې هلاکت دی عذاب دی د پاره د هغه کسانو یکتبونه چې دوی لیکي الکتاب کتاب بایدیهم په خپلو لاسونو باندې ثم یقولون بیا وی دوی هذا من عند الله دا د الله طرف نه دا خبره راغلې ده لیشترو به چې واخلي په دې باندې ثمنا پیسې قلیلا لګي یعنې که هر څومره ډېرې والي په هر څومره میلیاردونو والي دا د الله په مقابل کې چې کومه مقابله کوي یا دنیا په مقابل کې چې دوی اخلي دا ډېرې کمې دي د آخرت هغه یو ساعت چې دی که دا دوی بیا دا ټوله دنیا هلته ولري نو دا به وایي چې یا الله موږ د دې عذاب نه خلاص که او دغه ټوله دنیا موږ نه واله که ورسره یې فرضاً لکه الله چې مثالونه راوړي والله المثل الاعلی نو دا به هلته کېږي نه
نو ځکه الله وایي چې دغه پیسې ډېرې کمې دي، که په دې میلیارډونه مو والي او زیاتې مو والي بیا هم دا پیسې لږې دي، نو او دوی دا کار کوي، نو فویل لهم، نو هلاکت دی د دوی دپاره، عذاب دی دوی دپاره، مما کتبت ایدیهم، هغه څه چې لیکلي دي لاسونه دوی، وویل لهم، او هلاکت دی او عذاب دی، بربادي ده دوی دپاره، مما یکسبون، هغه پیسې چې دوی وګټلي. یعنې دوی د دین تخریب او تحریفیه د ځان نه شیان لیکي او بیا وایي چې دا د الله طرف نه، لکه څنګه چې اوس په مسلمانانو کې ډېرې داسې ډلې شته دی که نه چې هغوی د مسلمانانو د غولولو دپاره او د خپلو فایدو د شخصي فایدو دپاره ډېرې فتواګانې ورکوي، یا ډېر شیان یې ځان نه جوړ کړي دي، ډېر داسې پیران دي چې هغه دین کې هغه شی نه دی راغلی، خو د هغې د پیسو د ګټلو دپاره دا طریقه د دین استعمالوي. نو دغه یهودان هم دا کار کولو، دغه شی په موږ کې موجود دی. نو الله وایي چې هغه خو الله هلاک کړه په هغې باندې، هغوی دپاره عذاب دی، تاسې باید دا کار ونه کوئ، یا د محمد صلی الله علیه وسلم امته دا کار ونه کوئ. ښه وروسته آیات کې الله فرمایي چې یهودانو ویل چې موږ چې یو تاسې موږ ته ویل که ایمان هم رانه وړو نو بیا دوزخ دی او عذاب دی، موږ هم په دې ایمان لرو چې دوزخ او قیامت شته، حساب شته، خو موږ د الله نږدې بندګان یو، شعب الله المختار چې ورته وایي، موږ الله ته ډېر نږدې یو او د دې دوستان یو، لکه بل آیت کې چې راځي، نو موږ ته به که عذاب هم راکوي او موږ ډېر ګناهونه کړي، نو دا به یو څو ورځو دپاره وي. بعضې به ویلې چې دا به د 2 ورځو دپاره وي، بعضې به ویلې چې زموږ نیکونو چې څومره وخت عبادت تخصیص کړي هغومره به وي، بعضې به ویلې چې دا به 40 کاله، نو د ځان نه به یې دا شیان جوړولو. نو دوی به ویلې چې وقالو، ویلې به دوی چې لن تمسنا النار، نه مسحه کوي، نه به داخلېږو مونږ اور ته، الا ایاما معدوده، مګر ورځې په شمار کړې شوي ډېرې کمې. نو قل ورته ووایه یا پیغمبره اتخذتم عند الله، آیا اخیستې ده تاسې په نزد د الله تعالی باندې عهدا وعده، فلن یخلف الله عهده، نو بیا هېڅکله الله تعالی خلاف ورزي نه کوي د خپلې وعده خلافي نه کوي د خپل عهد او د وعدې. که تاسې سره الله تعالی داسې وعده کړي او دی درته ویلي ستاسې په کتاب کې ویلي چې زه تاسې عذاب نه در کوم، نو بیا خو الله هېڅکله امکان نه لري چې الله تعالی د خپلې وعدې خلاف وکړي. ام تقولون علی الله، او یا دا دی چې تاسې ویوئ په الله تعالی باندې ما لا تعلمون، هغه څه چې نه پوهېږئ، د ځان نه خبرې جوړوئ. الله وایي چې بلا داسې نه ده، من کسب سیئة، چا چې وکړله ګناه، واحاطت به، او بیا چاپېره شوه په دې باندې خطیئته، د هغې ګناه او ګناهونه، فاولئک اصحاب النار، دا اصحاب د اور دي، ملګري د اور دي، هم فیها خالدون، او دوی به همیشه په دې اور کې. یعنې ګناه یې وکړله، یوه نه همداسې کوي، نو دا ګناهونه دې حد ته ورسېدل چې د الله نه منکر شي. نو ځکه علما وایي چې هغه په دوامداره په کبیره ګناه باندې چې توبه سړی نه وباسي، نو هغه اخرنی حد یې څه کېږي، هغه اخره کې انکاري شي د الله تعالی نه، کفر باندې هغه مړ شي، یا الله تعالی هغه توفیق د دې نه ورکوي چې هغه توبه وباسي، او نه توفیق یې د دې. او دا ډېر په د ځنکدن په وخت کې ډېر علما وایي هغه څوک چې د مړي ته څوک په امبولانسونو کې کار کوي په بعضو ملکونو کې، اسلامي ملکونو کې، یا هغه مړي سره حاضر بعضې علما حاضر شوي، نو هغسې په آخر وخت کې د هغې نه د کفر کلمه راوځي. چې یو د علماو د سعودي نه یو قصه ذکر کوي چې هغه وایي چې مور او پلار یې ما ته خپله ویلې، د خپل زوی قصه کوله چې دغسې په وخت د ځنکدن کې موږ لګیا وو، تلاوت هم ورته کول، او مور یې ورته ولاړه وه، مور یې ورته ویل چې کلمه وویوه، نو زما لاس کې قرآن و، دا تلاوت مې کوو، نو دوی لاس راجیب کو، او زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې زه الحمدلله چې دا اوس که بد کارونه مخکې کول، اخرنی وخت یې کیدای شو دا تلاوت وکړي، وایي دا قرآن یې ما نه واخیستو، نو دا اخرنی وخت یې چې اوس مړ کېږي، وایي ما ته یې وویلې چې زما دې په دې قرآن باندې قسم چې تاسې دا حق ګڼئ چې زه په دغه قرآن باندې کافر یم، او دا خبره یې وکړه او وفات شو. یعنې داسې عالم کړي ده چې هغه دروغ نه وایي او نه افترا کوي، او نه د دې دپاره چې خلک ویره او تشویق یې کړي، دې دپاره نه، دا حقیقتونه دي، او په حقیقت باندې دا شیان تیر شوي دي، دا نه خوب دی او نه خیال دی، او دا شیان شوي دي. او که موږ دا خبره زه ډېره کوم، هغه منکرین او ملحدین چې دا غټ چې کوم یو دي چې دا کله اخره کې مړ کېږي، لکه لیلن او دا د دې قصې راغلي، یا کتاب شته دی، نو په هغې په اخره کې څه ویلي دي، هغه قصې چې واوري بیا د الله تعالی په وجود باندې دوی ایمان راوړی دی چې یو څه وو، او وایي چې موږ اوس په عذاب کې، نو دغه ټول شی موجود دی. ښه
نو الله وایي چې د الله سره د چا کومه غیر د بندګۍ او د عبید او د معبود نه بل کومه رابطه نشته دی، کوم نسب نشته دی، کومه بل رابطه نشته دی چې ولا د پلانې د پلانې قوم نه دی، د پلانې قبیلې نه دی، یا سید دی، یا پلانې شی دی، یا د پلانې زوی دی، یا د پیغمبر زوی دی. الله وایي چې نه، چې چا دلته هر سړی عمل وکړي، که چا عمل وکړو عمل به د هغې په عمل په واسطه باندې به الله تعالی که لږ وي الله تعالی به د هغې لږ عمل په واسطه باندې هغه خلاصوي. نور به د الله په رحمت او فضل او احسان باندې ځو، خو موږ به د خپل د بندګۍ مطابق د عاجزۍ او د بندګۍ مطابق به موږ هغه کار کوو، هغه عملونه به کوو، نو بیا به الله تعالی موږ او تاسې د هغې نه خلاصوي. ښه وروسته آیات کې الله فرمایي چې وایي د اخذنا میثاق بني اسرائیل، او یاد که هغه وخت چې موږ واخیستله کلکه وعده د بني اسرائیل نه، لا تعبدون چې تاسې عبادت مه کوئ الا الله مګر یوازې د الله عبادت وکړئ، بل خدای الله سره بل څوک نه شریکوئ. وبالوالدین احسانا، او تاسې به د والدینو مور او پلار سره نیکي کوئ او هغه به نه ازاروئ، د هغې خدمت به کوئ. وذي القربى، او احسان به کوئ د چا سره؟ د خپلو خپلوانو سره. والیتامه، او د یتیمانو سره، یتیم به تاسې د یاده نه وباسئ. والمساکین، او د مسکینانو سره، غریب او فقیرو سره. دا پوره حق لري موږ سره، غریب او مسکین چې دی او یتیمان چې دي او هغه غریب خپلوان چې دي، دا هغه د مالدار سړي سره په دې شي کې پوره حق لري چې هغه ورنکړي. دلته خو د نه پوښتنه نشي کولی، هغه د نه پوښتنه نشي کولی، خو الله د نه ورځ قیامت باندې پوښتنه کوي. پرون درس کې موږ دې ویلي وقولوا للناس، او ویوئ خلکو ته حسنا، ښه خبرې ورته وکړئ، خلکو سره ښه اخلاق وکړئ، په ښه لهجه ورسره وغږیږئ. واقیموا الصلاة، او ادا کوئ منځونه، واتوا الزکات، او ورکوئ زکاتونه. ثم تولیتم، الله فرمایي چې دغه ټولې وعدې موږ د بني اسرائیل نه اخیستې وي. الله فرمایي چې بیا تاسې وګرځئ د خپلې وعدې نه، الا قلیلا منکم، مګر ډېر کم ستاسې په هغه دین باندې او په اسلام باندې په هغه وخت پاتې شوئ. وانتم موردون، او حال دا چې تاسې مخ اړوونکي وئ دا شیان ونه منل. وإذا أخذنا ميثاقكم، او یاد کې بل وخت چې موږ تاسې نه وعده واغسته، لا تسفكون دماءکم، چې تاسې به نه تویوئ وینې، وینه به بغیر د په حق باندې، چې قصاص په بني اسرائیلو کې موجود او په نصاراو کې او نورو کتابونو کې قصاص د اول نه راغلی دی، چې لکه اوس چې موږ هلته قصه واغستله د بني اسرائیلو د غوا او قاتل د خپل تره، هغه ووژلو، قصاص یې کو، پرې خو نه خدا او د هر شي نه محروم شو د میراث نه. دا ټول هغه شیان دي چې هغه په اصل کې د ټولو دینونو سره مشترک دي. نو ځکه الله وایي چې موږ تاسو نه دا وعده واخیستله چې تاسې به وینه نه توی کوئ. په تورات کې راغلي مو بیا هم د نه کلکه وعده واخیستله چې وینه به نه توی کوئ. وینه تویول دا ډېر عظیم جرم دی، په بخاري دینونو کې مو او د اسلام کې هم دی چې وینه تویول دا الله تعالی د بنده حق دی او بخښي نه. ولا تخرجون انفسکم، او مو باسئ تاسې ځانونه خپل من دیارکم، د خپلو کورونو، یعنی یو بل مو باسئ، د یو بل باندې مه ظالم کېږئ، یو بل کور مه نیسئ، پرېږدئ چا ته چې څومره په قسمت باندې رسولې ده په هماغې باندې تاسې اکتفا وکئ، حسد او کینه عداوت او شقاق مه کوئ. ثم اقررتم، او بیا تاسې اقرار وکړو په دې باندې، وانتم تشهدون، او حال دا چې تاسې شاهدان وئ. خو الله فرمایي چې ثم انتم، پس بیا وروسته همدا تاسې خلک چې وئ، تقتلون، تاسې وژل، انفسکم، نفسونه خپل، یعنې نفسونه دا چې بل هم وژل، خپل ځان ته هم د دې ضرر ورسول. تاسې یو بل شروع وکړله، ظالم راجیب شو په مظلوم باندې د وژلو شروع وکړه، د هغې د مال د ختمولو لپاره مال هم ترې واخیستلو، اول هم وژلو بیا ترې مال هم واخیستلو. وتخرجون، او باسئ تاسې فریقا یو ډله منکم د ستاسې نه، من دیارهم، د کورونو د هغې نه، یعنې وژنئ او بیا راپاڅېږئ د خپل حق کورونه چې حق ځمکې چې د هغې نه یې وباسئ. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، او بیا یو نور ډله راجګېږي د دې ظالم مرسته کوي په دې وژلو کې او د خلکو د حقوق خوړلو کې مرسته کوي. نو الله فرمایي چې تظاهرون علیهم، آیا تاسې کومک کوئ په هغې باندې، په دې مظلوم باندې، په دې ظالم سره په ګناه باندې او په تجاوز باندې. او یاتوکم سار، او کله چې راشي تاسې ته هغه بندیان ستاسې، تفادوهم، نو بیا تاسې هغې کې فدیه هم ورکوئ، په هغې کې مو سره شریکېږي. وهو محرم علیکم،
اخراجهم او دا حرام دی په تاسو باندې د دوی وستل او د دوی وینې تویول افتؤمنون آیا تاسو ایمان راوړئ په بعض د کتاب باندې وتکفرون او کفر کوي په بعض د کتاب باندې نو فما جزاء سشه د جزاء من يفعل هغه سوچ کوي دا کار استاسنه الا خزي مگر دا دوی لپاره شرمندګي ده په دنیا په الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې او یوم القیامت او په ورځ د قیامت کې يردون دوی به رد کړي شي وی به وړل شي لا شد العذاب ډیر سخت عذاب ته وم الله او ندی الله تعالی غافل اما تعملون هغه څه چې تاسو کوي یعنی هغه شی چې بنی اسرائیل کې تیر شوی دی خو به په موږ مسلمانانو کې او خاصه په افغانانو کې دا شی و ډیر رواج او الله تعالی او تسمره د سخت عذاب ورکولو وعده د وسر کړی ده چې الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى شد العذاب او بیا په ورځ آخرت کې په دنیا کې به مشرمه رسوابه کې او په ورځ کې هغه سخترین د عذاب ته داخل کیږي او دای مرتویل چې الله غافل نه دی ای ظالمانو لږ سوچ وکړئ لږ فکر وکړئ یا د پردي حقونو خړونکو یا قاتلانو یا وینو تویولو به حق وینو تویولو چې ځان هر یو مفتی جوړ کړی دی د انسان قتل باندې د الله تعالی عرش خوځي چې بی ګناه انسان او مسلمان وژل کیږي ټول انسانیت کې وژل کیږي حیوان باندې الله تعالی چې موږ تاسو حدیث کې اخیستلی چې خزه دوزخ ته پیوي وړل نو په د انسان د وینې بسنګ پښتنه نه کوي هغه مظلومان چې وژل کیږي هغه ماشومان چې الله تعالی په آیات کې چې راځي چې وخت کې به د ماشومې پښتنه شي بي اي ذنب قتلت په کومه ګناه باندې تو وژل شو د دوی حسد او کینه او د یو بل مال خړل یا د قدرت لپاره جنگو نو ستاد د ماشوم کومه ګناه و د دې غریب او فقیر څه ګناه ده چې دا په منځ کې وژل کی نو ظالم هغه امدا سي الله نه پریدي په دنیا کې به مرسوا کیږي او په آخرت کې وته غټ عذاب تیار کړی دی او په کار دا چې دا ظالم فکر وکي سوچ وکي او مخکې نه چې ظلم وکي په دې معنی که مسلمانی نو د ایمان وساتي چې الله تعالی ما ګوري مان دې پښتنه کوي تاسو اوس افغانستان کې وګورئ ښکارا ظالمان دي چې کله قانوني نيسي عدالت ترازی نور ډلې دغه کومک کوي هغه راجګي یو چې دا زمونږ د قوم نه دی زمونږ د ټبر نه دی زمونږ د ژبې نه دی هغه سره ودرېږي او نور ډلې د ظالمان پیدا کیږي چې د سیاسي یا د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې دا هغه سره ودرېږي نو دوی د لپاره په داسې ملک کې بیا څنګه عدل راشي یا څنګه انصاف راشي چې هلته د مظلوم حقوق خورل کیږي او ملامت هم به مظلومي حق مو خورل شي د आवाज دا اوریدلو سوکیمنه او به ملامت هم د مظلومي او وینه دومره ارزان شي چې یو ادنا چې وسو آیتونه یا کله درس ناس نه دي ناس لکه څنګه چې مخکې بنی اسرائیل کې الله ویل چې صرف اغامین دی پویګم نه خپل د تمنا او د ارزوګانو په سوچ باندې اداغي عبادت کوي اگر راجګي یو کس نيسه د دزوي ولا یا د انسان چې هغه قتل کړي قاضي چې کله پاغي فیصله کې سو کلونه کې تیری چې ټول شبهات لري چې دا په سوجه باندې شوی دي څنګه شوی دي کوم شبهه پکې دي کې موجوده نه نو او موږ تاسو دومره اسانه کړی ده د قتل د انسان د ډیر عظیمه ګناه د نزان ساتل پکار دی الله تعالی دا حق نه بخي او عذاب هم ډیر زیات دی قرآن کې زیات په زیات راځي چې دا به مشه پور کی او الله تعالی به ورته لګي نو د نزان ساتل پکار دی او څوک چې به ظالم سره مرسته کوي نو هغه په دې کې شاملېږي په حدیث کې راځي چې سړی د یو قدر ته د یو رضایت قدر ته د انسان په قتل کې هغه رضایت خپل وخی او وړه خبره په کې دا دغه په ونه کې شریک دي الله تعالی به په ورځ قیامت داغه نه پښتنه کوي الله تعالی دې موږ دغه سي عظیم ګناهونه نو وساتي اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې اخیسته د ژوند د دنیا باندې په آخرت باندې د دنیا ژوند د اخیسته او آخرت یې کړی دي فلا يخفف عنهم العذاب الله فرمایي چې کم به نکړي شي دوی عذاب ولا هم ينصرون او نه به دوی سره کومک وکړي شي نه به دا قومي نه به دا قبيله نه به هغه مددګاری نه به هغه ورونه موږ هم دا ویل چې هر یو سړی ک چیرته د ظالم کاغه وروري کپلاری کتري او هغه سره کومک ونه کیه یا یو کس هغه کول شي چې دومره غټ ظلمونه وکي سو کوجی نه چاز مکله
لاندې کی یا د مظلوم حق خوري خو موږ او تاسو ټول به د ظلم کې سر شریک یو بیا دا قاضیان چې کومه فیصله کوي هغه سره په دې ظلم کې شریک به حق فیصله نه کوي یا هغه نور خلک ګوري او وسه رسیږي هغه د مظلوم کومک نه کوي خو شریکيږي دا سره د مظلوم سره په دې کې دغه کیږي دا د مظلوم د حق په تلفي کې شریکيږي لکه حدیث کې چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انظر اخاک ظالم او مظلوم ته د خپل ورو سره کومک وکړه ظالم او مظلومي خا د مظلوم سره صحابه ارزو کو چې مونږ ته معلوم دي ظالم سره څنګه مرسته وکړو هغه ول دغه لاسونی چې تاسو وسره سیږي هغه منې کوي د ظلم نه تاسو ستر دي ماما دي کاکا دي د قوم ولا دي چې په نه حق وسره ودرېږي خو مخکې دي چې د ظلم کې ورته ورو د مکوه دغه تعداب کې دی چې چا ظلم وکړو د قومونه چې وس د بازي دغه دي چې بیا ټول راځي د جنگونه کې په د قبيلو په منځ کې نو خولنا تعداد کړي چې چا د ظلم وکړو موږ دې سره نو ودرېږو دا وایي زموږ د دې ځای نه وځي بیا به څوک کيم نه د ظلم نو ځکه الله فرمایي چې بیا دوی سره کوم کې نه په ورځ د آخرت باندې ولقد اتینا او موږ ورکړې موسی ته کتاب وقفینا او موږ به پر لپس لګلو من بعد پس داګه رسولان داغه هغه ته موږ رسولان لګلو اند سي نو پرې کې واتینا موږ ورکړې عیسی زوی د مریم ته البینات یا دلایل خکارا و ایدناه او موږ کومک کړي او داغه سره په روح القدس چې جبرائیل علیه السلام دی افکلما جاءکم پس هر کله چې راغلو تاسو ته رسولان بچ تراله بما لا تهوا انفسکم چې هغه به نوخه خول ستاسو نفسونو یعنی ستاسو به نوخه خېدل که محکم به چې راوړو هغه به ستاسو د نفسونو د خواهشاتو خلاف نو انفسکم استكبرتم نو تاسو به لوی وکړلالته نو فریقا کذبتم بعضی وتا سي هغه دروژن وګڼل چې لکه څنګه دا خطاب بني اسرائیل ته دی خو دې کې هر موږ تاسو ته د خطاب چې کوم یو دروژن وګڼلو چې دا موسی عليه السلام او د عیسی عليه السلام محمد صلی الله علیه وسلم او فریقا تقتلون او بعضی اوجل لکه یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام شعیب علیه السلام دم اوجل پیغمبرانو اوجل صالح کسانو اوجل نو موږ الله تعالی دې موږ تاسو وساتي موږ او تاسو کوم هم دغه سي دي که هغه شی چې د خواهشاتو مطابق هغه دین مني او کوم شی چې د خواهشاتو مطابق نو بیا هغه دین مته استاد شي چې نه استاد دین په کار دي او نه مستا اسلامي قضا په کار ده دا خو قضا چې جوړه ده په اسلامي ملکونو کې قضا د چا لپاره جوړه ده د غریب خلکو لپاره جوړه ده ټول وګور ټول اسلامي دولتونه د الف نه تر یا پوري ته وګوره چې قانون په چا تطبیقي قانون په غریب سړی تطبیقي په یتیم مسکین فقیر او چې څوک نه لري په هغه معنی تطبیقي او ظالم چې دی هغه د پر نه قانون شته نه کوم بندیخانه شته هیڅ مت نشته چیرته کې یو نیم واسي په توکلی راشي نور ورته نشته نو په دغه ملکونو باندې به مونږ او تاسو باندې الله تعالی رحم د کم ځای نه وکي فضل او احسان مونږ باندې د کم ځای وکي اوسم ډیر فضل او احسان دی او رحم دی چې موږ او تاسو باندې هغه الله تعالی په عذاب باندې نه وژني دغه اوس مرز راوسه وژنیم نه په دې باندې الله تعالی دې رحم وکړي الله تعالی به رسایت فرمایي چې ولما جاءهم او کله بچراله دوی ته کتاب من عند الله هغه کتاب د طرفه د الله تعالی مصدق لما معهم چې تصدیق کوون کې به د هغه کتابونو چې دوی سره وکانو من قبل او مخکې دوی د مخکې د کتاب را تګنه چې دا قران دی یستفتحون علی الذين دوی به فتح غختله په کسان باندې چې کفر کړي فلما جاءهم کله چراغلو دوی ته ما عرفوا هغه څه د و پیژندل نو کفروا به دوی په کفر وکړو فلعنت الله علی الکافرین لعنت الله تعالی دی په کارکونکو باندې او هغه نه منونکو باندې د قران یعنی بنی اسرائیل به کله به چې دوی مغلوب شو او چې ته ناکام شو یا بچا په ظلم وکړو دوی به ویل چې دغه یو پیغمبر راځي د یو کتاب راځي نو موږ ته الله فتح راکړي کله چې راغله به داغه نه منکر شو نو به سمشترو به انفسهم ډیر بد شی دی چې اخسته دوی هغه نفسونو پاغي باندې ان یکفروا چې دوی کفر کوي په هغه سمانی انزل الله چې نازل کړي الله تعالی بغیان په سبب د حسد او کینی ان ينزل الله چې ولی نازل کړي دی الله تعالی یا نازلې الله تعالی فضل داغي علی من یشاء پاغه چا باندې چې خو شي من عباده د خپل بندگان فباء بغضب نو اخته شو دی په غضب
على غضب په نور غضبونو د الله تعالی وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب سپک دی. نو دعا وکړو امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ذو الجلال والإكرام الرحمن الدنيا والآخرة حي قيوم ذو الجلال والإكرام. خدایا موږ نه صحیح مسلمانان جوړ کړي، الله موږ نه صحیح مسلمانان جوړ کړي. خدای پاک خدای هغه کارونه چې بني اسرائیل کړي خدای زموږ نه لري کړي. خدای پاک هغه کارونه ته موږ ته دې توفیق نه راکړي. خدای چې موږ پر دې حق خوري، الله د پر دې حق نه وساتي. یا الله د پر دې حق نه وساتي. یا ذو الجلال والإکرام د وینې تویول نه وساتي. یا الله د وینې تویول نه وساتي. خدای پاک په حق وینې تویول نه وساتي. یا ذو الجلال والإکرام رحمان الدنيا والآخرة. خدای موږ د مظلومانو ملګری کی. خدای د ظالم د ملګرتیا نه وساتي. خدای د ظالم د ملګرتیا نه وساتي. ذو الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین. خدای پاک موږ د ظالمانو په قد کې ته مراجعه د ورځ قیامت باندې یا حی یا قیوم. خدای پاک موږ د توفیق راکړي د مظلومانو کومک وکړو. خدای د مظلومانو مرسته وکړو. خدای ظالم ته خپل قهر او غضب باندې کړ کې. خدای څوک چې کومک وسره کوي او هغه ته لاري ګوري خلاصي، کاغه قاضي، کاغه والی، کاغه رئیس جمهوریت، کاغه ملکی، خدای ته په خپل قهر او غضب باندې کړ کې. خدای موږ په دې باندې پویږو ذل جلال والاکرام چې ظلم د شرک نه وروسته د بندگانو حقوق دی خدای، او چې عدل نه انصاف نه خدای ته خپل عذاب راولي. ستاد عذاب په همدې وجه نه راغلی دی. یا ارحم الراحمین. خدای ته په ظالمان تباہ او برباد کی. خدای ته په ظالمان تباہ او برباد کی. مظلومان ته تخلاص کی. خدای مظلومان د ظالمانو د ظلم نه خلاص کی. خدای مظلومان د ظالمانو د ظلم نه خلاص کی. یا ارحم الراحمین ذاته خدای موږ ته پوره دین وخی او پوره توفیق راکړي چې دا دین ځان باندې عملي کو، په خپل ځان باندې، په خپل اولادونو باندې، او د دین د کار وکړو. خدای ټول خلک په دین کې شامل کی. خدای ټول خلک په دین شامل کی. ته موږ باندې رحم وکړي. ته رحیمي، ته ذل جلال والاکرام، ته زموږ خالق، ته زموږ رازق، ته زموږ رازق. موږ د یو الله تعالی رو خدای بل خالق زموږ نشته، بل رازق زموږ نشته. موږ باندې رحم او فضل او احسان وکړي. یا الله د مسلمانانو په حالات باندې رحم وکړي. وږي ماړه کې خدای بربندې پټ کې مظلومان سره کومک وکړي. خدای په افغانستان کې صلح راولي. یا ذل جلال والاکرام نسألک باسمائک الحسنى. خدای په دې پاکه میاشت کې، په د برکتونو میاشت کې، په دې پاکه او د برکتونو ورځ باندې خدای تا ته سوال کو، د عاجزۍ لسنم تا ته پورته کړی. یا ارحم الراحمین ذاته خدای ته په افغانستان کې صلح راولي. خدای ته په افغانستان کې صلح راولي. یا الله ته په افغانستان کې صلح راولي. خدای هر څوک چې د صلح خلاف کوي خدای او مخالف دی، یا ذل جلال که هر څوک دی، د هر قوم نه دی، په هر رنگ کې دی، په هر شکل کې خدای ته په خپل قهر او غضب باندې کړ کې. خدای ته په خپل قهر او غضب باندې کړ کې. یا ارحم الراحمین ذاته د مسلمانانو په حالت باندې ومن رحم وکي. خدای د مسلمانانو په حال باندې ومن رحم وکي. خدای زموږ څومره نسل چې راځي د دین د لوی نعمت د دین محروم او خدای ټول په دین کې شامل کړه. خدای ټول په دین کې شامل کړه. خدای زموږ اخره خاتمه په دې کلمه باندې تیر کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.